دردونکی خبر په سوات کې څنګه یو هلک خپل پلار وژلی، وژل کېدو نه وروسته یې بیا څنګه ټوټه ټوټه کړی او چیرته یې ښخ کړی دی. دوستانو که غواړئ چې په اړه پوه شئ او دغه افسوسناکه او له درده ډکه ویډیو هم وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر اخره پاتې شئ. پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو نن د سره یوه ډیره افسوسناکه او له درده ډکه واقعه شریکوم چې په سوات کې رامنځته شوې ده. د سوات په مټه کې یو هلک خپل 80 کلن پلار په کور کې په ډیره بېرحمۍ سره قتل کړی دی او وروسته یې د ده مړی د یو خره په واسطه یو ځنګل ته وړی او هلته یې ښخ کړی دی. د مټې تحصیل په یونین کونسل کولرۍ په ډغلګو کلي کې 8 میاشتې مخکې د 80 کالو یو سپین ږیری بابا ورک شوی و. د سوات مټې پولیسو مطابق نه د دغه بابا د ورک کېدو په اړه دوی ته چا څه ویلي. د مټې ډي اس پي صاحب مطابق نه خو د دغه بابا د ورک کېدو خلاف چا اف آی آر کټ کړی و او نه هم د ورک کېدو په اړه پولیسو سره چا څه معلومات شریک کړي وو. خو زیاتوي چې د نن نه 15 ورځې مخکې د هغه بابا ورور کوم چې ورک شوی و د هغه ورور تاڼې ته درخواست راوړی و او په درخواست کې ویلي و چې زما ورور ورک دی او زما په خپل وراره یعنی د ورک شوي بابا په زوی شک دی او پکې زیاته کړې ده چې زما په خپل وراره یعنی د دغه بابا په زوی شک دی چې خپل پلار به یې وژلی وي. د مټې ډي اس پي وایي چې په دې علاقه کې یو بوډا له 80 نه زیات عمر لرونکی سړی چې له 8 میاشتو څخه نادره کوو او د دوی د کور والا پولیسو ته هیڅ قسم احوال هم نه ورکړی او کوشش یې کول چې همدا کیس پټ وساتي او همداسې قصه ختمه کړي. خو وروسته د دغه ورک شوي سړي ورور پولیسو ته راغلی و او پولیسو ته یې ویلي و چې زما ورور ورک دی او زما هیڅ قسم حال احوال نشته ورسره. ډي اس پي صاحب زیاتوي چې د ریپورټ نه وروسته موږ انویسټیګیشن شروع کړ او د انویسټیګیشن شروع مو د دغه ورک شوي بابا له کور څخه وکړ. خو په دې انویسټیګیشن کې د دغه ورک شوي کورنۍ له موږ سره هیڅ قسم تعاون نه کول او د دې کورنۍ کوشش کول چې کیس همداسې غلی کړي. ډي اس پي صاحب زیاتوي چې د پولیسو د ډیر تحقیقاتو او څېړنو نه وروسته د زوی بالاخره موږ ته دا ومنله چې پلار یې په کور کې په یو کاڼي په سر ویشتی دی او وژلی دی او وروسته یې د یو خره په واسطه یو ځنګل ته انتقال کړی او هلته یې ښخ کړی دی. د پولیسو په وینا چې موږ د دغه قاتل هلک په واسطه د هغه ورک شوي قبر ته ولاړو کوم چې 9 میاشتې مخکې وژل شوی دی. موږ چې کله د دوی مړی راویستل نو د د باډي زیاته حصه خرابه شوې وه او پولیس زیاتوي چې انشاءالله موږ به دغه هلک هم په خپله سزا رسوو. دوستانو د دغه دردونکي خبر او یا هم د دغه هلک په دې کار چې خپل پلار یې وژلی په اړه که څه ویل لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.